پورته کړي دي په دې ښار کې یوه ډله نه ده ماته کړې دغه کور چې د دې ښار د روغو جوړو دپاره شپه ورځ پر ځان یوه کړې وه اصغر خان پاتاوي کوي د خلکو په غم و جنګ شریک خاندان دی مګر دا ظالمان نن راولاړ شوي دي دا کور یې هم وبدې ته درولی دي دا کور موږ وبدې و دښمني ته نه پرېږدو موږ به د جاسوسانو مقابله په یووالي په خپل کام کوو په اصغر خان یې نه کوو اکمل صاحب ته اکمله لیونی ته د جمهوریت غزلې وایه ستا پر کور د شپې ډاکه درغله هغه جمهوري خاندان ستا پر کور حمله وکړله ته په خپل کور کې بې عزته کولې نن ته د هغو سره د جمهوریت تقاضا کوې هغه تاله راځي ستا په غم در سره شریکېږي که ته ان دا نشي کېدلی که ته ان د دې څه د خیر توقع مه کوئ دا د خیر کور نه دی نه دا د چا د روغو کور دی نه د جوړو کور دی دا کور په مټې د شپې پر اکبل بدماشي وکړي دا د جاسوسانو مقابله نشي کولی بلکې دا په خپله جاسوسان دي دا همیشه دوی خپلې ورېندارګانې کونډې کړي دي د دوی توپک د خپل قام په خلاف چلېدلی دی د دوی توپک د پنجاب په خلاف هېڅ وخت نه دی چلېدلی نه به وچلېږي دوی که غواړي چې د دا قام خلک دي راغلي به وای د اصغر خان کور ته به راغلي وای د دا خلکو یوه دروازه به یې ټکولې وای نن جاسوسان پر تا مسلط شوله زه جمهوري خلک یم مګر زه وایم چې دي دا د جاسوسانو جاسوسان دي په یوه ګنټه کې پرون د دې مشر 4 واره د ایسای دفتر ته ولاړی راغی ته چې جمهوري یې ته د ایسای په دفتر کې چې کوې راسه د قام سره کښېنه موږ هغه د پښتو ټپه وه تاسو په بولان کې ورته بل کړئ سره اورونه موږ به په کلي عبدالله کې درته بل کړو سره اورونه تاسو کوژک سنبال کړئ تاسو کوژک سنبال کړئ تاسو کوژک سنبال کړئ دا وخت د قربانۍ دی دا وخت د اتحاد او د اتفاق دی دا وخت د ورورولۍ دی جاسوسانو ته به سرونه نه ټیټوو عزیزانو جاسوسانو ته به سرونه نه ټیټوو ډېر وخت مو واخیستی نور مشران هم ناست دي خپل یو شعر ستاسو سره شریکوم ګرچې زما د خبرو اراده نه